बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू विंडोज 10 था। विंडोज 10 के क्विक एक्सेस मेन्यू साहा के वारम तस्ता नेटवर्क बरखा की सनासकारो कम नेटवर्क मखिले दिन चमतासो नेटवर्क तलाशु या नेटवर्क कनेक्शन बरखा तलाशु अवल तासो नेटवर्क पलो पेजने नेटवर्क तसवेल की नेटवर्क सतवेल की नो नेटवर्क له دوه کلمو نه اخیستل شوی نیټورک نیټ ویل کیږي شبکې ته څه ته ویل کیږي شبکې ته ورک ساحه یعنی هغه ساحه چې هلته کې نیټورک موجود هغه د څه ویل کیږي نیټورک ویل کیږي لکه کوم ساحه کوم افیس چې هغه ځان سره یو نیټ ولري یو شبکه ولري هغه ته موږ تاسو نیټورک ویلی شو صحیح ده اوس د نیټورک لپاره موږ تاسو تعریف څنګه تعریف وکړو موږ وایو چې نیټورک is a place or a method in which more than one computer are connected to each other. دا موږ تاسو د نیټورک تعریف دی موږ وایو چې نیټورک موږ تاسو سره هغه میتود دی چې پاغې کې د یو نه زیات کمپیوټر زموږ تاسو سره سوي وصل وي ارتباط کې سره وي نو همدې ته نیټورک ویل کیږي لکه دا یو دو کمپیوټر موږ تاسو د کیبل په طریقه باندې یا د وای فای په ذریعہ باندې یا مثلا په نورو طریقو باندې سره وصل کو ریموټ ډیسکټاپ وغیرہ نو کله چې د دې ترمنځ کمیونیکیشن شروع شي همدا کمیونیکیشن ته څه ویل کیږي نیټورک ورته ویل کیږي نو موږ وایو چې نیټورک از ا پلیس هغه ځای دی یا هغه میتود دی in which more than one computer are connected to each other په کوم کې چې د یو نه زیات کمپیوټر یو بل سره وصل وي ارتباط کې وي صحیح ده نو دې ته څه ویل کیږي نیټورک ویل کیږي اوس به زه راشم دا نیټورک څو قسمه دی ټایپ آف ا نیټورک موږ تاسو ټول څومره ډول نیټورک لرو ټایپ آف نیټورک یا ټایپ آف نیټورک ټایپ آف نوعیت یا اقسام صحیح ده یا kinds of network هم موږ تاسو دې ته ویلی شو kinds of network نو ګورئ نمبر 1 موږ تاسو سره LAN network دی LAN network کوم ډول LAN بل MAN main network او بل ته ویل کیږي WAN یعنی WAN network نو موږ تاسو دا درې قسم نیټورک راتللی شي LAN MAN WAN صحیح ده LAN څه ته ویل کیږي LAN ویل کیږي لوکل ایریا نیټورک بل ډول دی موږ تاسو سره MAN څه ته ویل کیږي مین ایریا نیټورک ته ویل کیږي همدارنګه موږ تاسو سره وایډ دی چې دې ته ویل کیږي وایډ ایریا نیټورک تاسو وایډ ایریا نیټورک ته ویل شي همدارنګه د انټرنیټ چې موږ تاسو سره کوم دی دا هم وایډ ایریا سره نیټورک دی نو دا درې قسم موږ تاسو سره نیټورک دی اول لمړی راځم لین باره کې څه تاسو ته معلومات ورکم لین له لوکل ساحې لپاره وي صحیح ده یو آفس وي په هغه آفس کې له یو نه زیات چې هر څومره کمپیوټر وي او دا کمپیوټر خپل منځ کې د کیبل په واسطه باندې د کیبل په ترو باندې دا یو بل سره کنیکټ شي دې ته ویل کېږي لین نیټورک دې ته څه ویل کېږي لین نیټورک مثلا یو آفس وي او هغه آفس کې مختلف قسم سوي نور آفس وي یو ایڈمنسٹریشن وی او اداره وی ایڈمنسٹریشن
یو اداره وي په دې اداره کې مختلف قسمه آفیس وي فار ایگزامپل دلته کې تاسو سره ایچ آر وي صحیح شو فاینانس وي وغیرہ مثلا داسې نور وي آی ټي برخه تاسو سره وي لکه دا یو آفیس شو د ایچ آر فاینانس بل شو همدارنګه آی ټي بل شو دغه ټولې شوبې یا دغه ټولې آفیس چې کله تاسو په دې کې کمپیوټر ولرئ او دغه یو څو کمپیوټر موږ راواخلو د کیبل په تر باندې یو بل سره کنیکټ کړو همدې څه ویل کیږي دته لوکل ایریا نیټورک ورته ویل کیږي څه ورته ویل کیږي لوکل ایریا نیټورک بل مین ایریا نیټورک لکه یو ایڈمنسټریشن وی یو اداره وی یو اورګنایزیشن وی organization یو organization وی داغه یو مین آفیس وی عمومي دفتری وی مین آفیس وی ورسره خوا کې برانچز وی سوي برانچز وی برانچونه ولري هغه برانچز برانچ شاخې ولري صحیح ده لکه تاسو د څه اگزامپل درکما د اته سالات شمول تاسو سره من آفیس دې کابل کې ده چیرته کابل کې او څومره چې پروینس دي د افغانستان کې پروینس د ټول کې دوی یو دفتر لري یو برانچ لري الته کې او دغه برانچونه ټول د مرکز سره وصل شي د مرکز سره وصل شي نو دې ته د مین ایریا نیټورک ویل کیږي یا داسي چې یو دفتر فار ایگزامپل دلته کې په کابل کې یو دفتر تاسو سرکار کوي په ولایتو کې نور ځایونو لر ساحو کې نور دفترونه نه لري خو همدلته د کابل کې چې کوم ډیسټریکټس دي د ډیسټریکټس کې مختلف قسمه یا ډیفرنٹ دا دفتر ولري او دا ټول دفترونه یو بل سره وصل وي ارتباط لري کمپیوټر سره وصل شي نو دې ته مین ایریا نیټورک ویل کیږي څه ورته ویل کیږي مین ایریا نیټورک ویل کیږي بل د وایر ایریا نیټورک وایر ایریا نیټورک ته ګلوبل نیټورک هم ویل کیږي نړیوال نیټورک دا عمومي دی لکه دا د یو ساحې لپاره محدود نه دی ټول دنیا د انټرنیټ سره وصل ده هر مملکت نه نو ګوري د کی سیستم څنګه وي اول مون تاسو لوکل ایریا نیټورک برابر کو ترتیب کو چې یو افیس کې مون تاسو نیټورک جوړ کو به اندغه راواخلو د بل افیس سره کنیکټ کو بل سره کنیکټ کو بل سره تاسو سره مین ایریا نیټورک جوړ شي چې کله دا مین ایریا جوړ شي بیا دا ټول مون د انټرنیټ سره وصل کو سره وصل کو د انټرنیټ سره یا داسې طریقه وکړو چې اندغه لوکل ایریا نیټورک جوړ شو دا د نورو دفترونو کې اوس د کیبل په طریقه نه وصلېږي اوس نن سبا ټول انټرنیټ کارول کېږي څه انټرنیټ د انټرنیټ سره تاسو د نور دفترونو د شاخې د دې عمومي دفتر سره تاسو وصل کړئ نو دې ته وصل ویل شي دې ته تاسو سره وایر ایریا نیټورک شي لکه کچېرې تاسو ګورئ من ایریا څنګه ده د کابل کې یو دفتر ده صحیح ده مثلا ام بی سی نوم ده ام بی سی مرکزی یو برخه کې ده صفوس یو برخه کې ده کابل کې او نور برانچز لري او 15 برانچ لري موږ دا ام بی سی راوخسته د 15 برانچ سره موږ وصل کړو چې کله مو وصل کړو خو د دوی ترمنځ صرف د دوی چې صرف خپل مینس کې یو بل سره ارتباط لري د انټرنیټ سره نه دی وصل څه طریقم کړی دا د انټرنیټ سره وصل نه دي ته مین ایریا نیټورک ویل کیږي کوم وګورو چې نه دا ټول دی یو بل سره کنیکټ یو دوی د انټرنیټ سره کنیکټ وي بس دا موږ تاسو سره وایر ایریا نیټورک شو څه قسم وایر ایریا نیټورک شو صحیح ده وزغه هر یو تاسو چې کله جوړوي لکه لین چې جوړوي د لین ټولو کې ارزان نیټورک دی دې کې ډېری ډیوایسو ته ضرورت نه وي کم ډیوایس دې کې ضرورت وي بیا کچېرې تاسو مین نیټورک جوړوي نو دې کې ایکسترا ډیوایسو ته تاسو ضرورت وي دې باندې مصرف ډېر راځي که وایر جوړوي تر ټولو قیمتي نیټورک چې دی هغه وایر ایریا نیټورک دی صحیح ده هغه کې ټول زیات مصرف راځي ټول نه زیات مصرف راځي ځکه اول تاسو هغه کې تاسو انټرنیټ ته هم ضرورت لري او سره نور ډیوایس ته هم ضرورت لري صحیح ده
خو دلته کې هم تاسو سره دلته کې انسټیټیوټ کې نور څه امکانات نشته خو دومره دي چې تاسو دا دوه ډوله نټورک باندې زه عملي کار کوم یو ته لوکل ایریا نټورک چې دا یو دوه کمپیوټر یا څلور کمپیوټر به موږ تاسو کیبل سره وصل کوو چې د دوی ترمنځ څنګه دا معلومات شریک شي را شریک شي او دا څنګه کنیکټ شي او بل به تاسو ته وای فای نټورک باندې کار وکم څه باندې وای فای نټورک ته ټول ارزانه نټورک دی یو ډیوایس ورته پکاريږي هغه انټرنیټ سره وصل شي شاوخوا ټول کمپیوټر ته نه سو واخلي نټورک انټرنیټ واخلي صحیح ده نو دلته کې دې ته ویل کېږي وای فای نټورک نو دا دوه ډول نټورک باندې به تاسو ځاملي کار وکم صحیح ده اوس وګورئ دلته کې چې کوم دا ټاپک مونږ تاسو یو نټورک کنیکشن ایریا د دې هدف سره یو دا مونږ تاسو سره لپاره کارو د دې لپاره سټیپس طریقه کار دا چې تاسو دلته کې راشي د وینډوز بٹن باندې رائټ کلیک وکړئ نټورک کنیکشن باندې کلیک وکړئ تاسو دا نټورک کنیکشن سهارت لشي دې ځینم راوستل شي کدی نه راولې بس تر ټولو اسانه طریقه دا رن ته بران لا شي او پرن کې به ولیکي ncpa.cpl دا به ولیکي انټر وکي بیا هم تاسو نټورک کنیکشن ایریا را خلاص شي کدی نه خلاصوي کنټرول پینل نم کولای شي کنټرول پینل تراشي او دلته کې د دې نه هم تاسو دا نټورک ایریا وغیرہ را خلاصولای شي نټورک انشیرینګ سنټر دلته براشي صحیح ده او نټورک انشیرینګ سنټر بیا عمومي دی دا د یو برخه پورې مربوط نه دی د کې عمومي ممتاز اصلا عمدي د نټورک جوړولای شو کوم ډول نټورک چې موږ غواړو جوړ کو بیا دلته کې نټورک انشیرینګ سنټر ترازو دا یو ساحه چې موږ تاسو دلته را کمانډ را کړی دی د دې په طریقه باندې موږ تاسو هغه چې نټورک جوړ شوی دی په نټورک سره دا یو څو کار کولای شو اضافه نه شو کولای یو چې تاسو یو نټورک غواړئ ډیسیبل کړئ دا نټورک د ما سره کار نه کوي یو نټورک تاسو غواړئ چې انیبل کړئ یو نټورک تاسو غواړئ ډیلیټ کړئ صحیح ده یو نټورک تاسو غواړئ چې کنیکټ کړئ صحیح کړئ کنیکټ کړئ کنیکشن وکړئ بس دلته کې تاسو سره په دې برخه کې صرف هغه نټورک خودل کېږي چې کوم تاسو سره مخکې نه جوړ شوی دلته کې ګوري که فایل تراشي نوې نټورک هم لدې نه جوړولای شي نو بل موضوع دا ده چې تاسو یو نیو نټورک هم دې نه کریټ کولای شي نو موږ کله چې نیو نټورک کریشن کوو یا جوړو هغه هم تاسو لدې برخه نه کولای شي نو ګوري فول ډیماند سره دې برخه نه تاسو ګټه اخیستلای شي ایترنیټ تاسو د کیبل سره د کمپیوټر وصلېدلو ته ایترنیټ ویل کیږي یو انټرنیټ دی یو ایترنیټ دی ایترنیټ مطلب چې تاسو یو څو کمپیوټر د کیبل په واسطه باندې وصل کړئ او انټرنیټ خو بس تاسو عمومي ګلوبل نړیوال نټورک سره وصلې دلته کې وګورئ دا روشن والا نټورک ما سره شته دا وای فای وصل شوی دا صحیح ده راځم ول تاسو د وای فای باندې کار وکم وای فای کچېری تاسو د بل کمپیوټر نه بل چانه وای فای اخلي نو ساده د دومره مسله پکې نشته ده صرف تاسو په کمپیوټر کې یو بٹن وی وای فای بٹن ورته ویل کېږي هغه بٹن آن کړئ الته کې پاسورډ ورکړئ وغیرہ ورکړئ ګوري وای فای نټورک په کمپیوټر کې د بل چانه څنګه راخلي سیمپل لکه څنګه چې تاسو موبایل کې راخلي بس په کمپیوټر کې صرف یو وای فای بٹن وي صحیح ده په ډېر لپټاپونو کې دلته کې دی سیټ کې وي دا بغل کې تاسو سره وي دلته او نور هر لپټاپ کې هغه موقعیت لوکیشن یې فرق کوي خو تاسو دا څه پیژندنه شي دلته ورته وای فای اډاپټر لیکلي دي ځکه سره ورته لیکلي وای فای او وای فای سمبول نه خبر راغلی وي دی باندې وی ګورشته خیر به وګورئ ها صرف طریقہ کار ځکه دا وای فای بٹن به تاسو پریس کړئ دلته کې وګورئ ټیکسټ بار کې وینډوز 10 کې ډیر اسانه او ساده طریقه ده دا وای فای آیکن ته تاسو متوجي شئ وای فای آیکن دلته کې وګورئ دا ما سره وای فای آیکن ده کله د دې کې دا وای فای څه کما دا وای فای آن کوم اوس وګورئ دا آیکن ما سره چینج شو کنه مطلب سټریک د پاسه په ستوري راغی چې یعنی دا وای فای تاسو فعال شو
خو دا وای فای ګوره ډایرکټ تاسو سره کار نه کوي یاد ساتئ دا مسله وای فای انسټالیشن غواړي څه غواړي انسټالیشن او انسټالیشن تاسو څه نه کوئ انسټالیشن تاسو د آټو ډرایور سی ډي او ډي وی ډي نه کولای شي آټو ډرایور په خپل کمپیوټر کې انسټال کی هغه نه وروسته به تاسو سره وای فای د دې دا ډرایور چې انسټال شي او یا به د انټرنیټ نه تاسو د خپل کمپیوټر د ماډل مطابق د دې دا سافټویر ډاونلوډ کې بیا به تاسو سره کار کوي ډایرکټ تاسو سره کار نه کوي کله تاسو سمپلی وینډوز انسټال کړی وي نو هغه ټایم کې وای فای صحیح کار نه کوي که کار کوي ډېر سلو نو د دې لپاره تاسو آټو ډرایور لازمي دی دا انسټال کړئ بس دا چې انسټال شي چې کله تاسو کمپیوټر وای فای ډیوایس ولري د دې لپاره په دې کمپیوټر کې په دې مادر بورډ کې چې موږ تاسو سره کوم بورډ دی دې بورډ کې دلته تیار وای فای چپ لګېدلی وي وای فای چپ ورته ویل کېږي په لپټاپو کې اکثره راځي د کوټوډونه غره ماډلو کې ټولو کې راځي کوټوډونه ښکته پینټیامو کې اکثره نه وي ښه نو ټولو کې راځي بس دا خلاص کې دیږي کې تاسو د وای فای کنیکشن باندې کلیک وکړئ دلته کې وګورئ تاسو سره دلته کې دا وای فای راشي لکه آیلی مثلا محمد الدین ټابلیټ وغیرہ د دې تاسو سره څه ضروري پاسورډ یې تاسو سره ضروري که پاسورډ تاسو ولرئ بس د وای فای نه کار اخیستلی شئ که ونه لرئ نشي اخیستلی نو دلته کې به راشئ وګورئ فار ایگزامپل دا یو ټابلیټ ا دا کنیکټ کوئ نو دلته تاسو یو ټیک مارک هم درکړي چې مطلب دین وروسته کې که دغه نیټورک ما سره راځي خپل اتومات دی کمپیوټر کې اول ځل خو زه پاسورډ ورکوم خو له دې نه وروسته کې دا نیټورک د خپله ما سره اتومات کنیکټ کېږي بیا به زه پاسورډ نه ورکوم نو تاسو دلته ټیک مارک واچوئ یا تاسو وایئ چې نه هر ځل چې زه کله دا وای فای خلاصوم دې ته به پاسورډ ورکوم بیا به دې ته ننوځم نو تاسو دې کنیکټ باندې کلیک وکړئ دلته کې که چیرې تاسو سره د هغې پاسورډ وي بس داسې نیکسټ کوئ هغه تاسو سره کنیکټ شي تاسو سره څه شي کنیکټ شي نو کمپیوټر د دې دا کوډ وغیره چک کړي د دې فلحال کوډ موږ سره نشته خو هسې طریقه کار تاسو زده کوئ صحیح ده دې برخې نه بس دلته کې پاسورډ ورکړئ سمپلی تاسو وای فای نیټورک ته لاړ شئ اوس دا خو تاسو د نورو کسانو وای فای راواخیسته او د دې نه هم کار واخیستو که تاسو د خپل کمپیوټر کې وای فای جوړوئ هغه نورو کسانو ته ورکوئ لکه د یو کمپیوټر کې به زه انټرنیټ فعاله کړم او د نورو کمپیوټر ته به زه هغه توضیح کوم نورو ته به ورکړم نو دا به خپل طریقه کار غواړي او دا به انشاءالله یوزر اکاونټ چې تاسو ویلي یوزر اکاونټ نو وروسته به تاسو ووایئ ځکه ته اوسه تاسو یوزر یې نه پېژنئ چې تاسو سره کوم کوم ډول یوزر دي سټنډرډ یوزر څه دی اډمنسټریټر څه دی نو تاسو اډمنسټریټر یوزر چې کله دا یوزر تاسو ته ډیفاین شي هغې نه وروسته به وای فای باندې هم تاسو ته کار وکړم چې وای فای څنګه کنیکټ کېږي بلوټوټ هم کېږي هغه خپل هم یو نیټورک دی صحیح ده لکه دوه لپټاپو ترمنځ بلوټوټ وي بس هغه بلوټوټ هم تاسو کنیکټ کولی شئ دې کمپیوټر کې زفا هم تاسو استعمالولی شئ زفیا ورته وایي څه ورته وایي زفیا سی شیر وغیره دا شیان دا ټول نیټورکس دي دا ټول څه دي نیټورک دي کله دوه کمپیوټر یو بل سره وصل شو بس دلته نیټورک جوړ شو موږ سره څه جوړ شو هغه په هره طریقه باندې وي صحیح ده نو عموما موږ تاسو سره نیټورک چې دی دوه قسمه جوړېږي نیټورک چې جوړوي تاسو دوه قسمه نیټورک وي یو ته ویل کېږي ترو کیبل د کیبل په ذریعه بل د وای فای په واسطه صحیح ده بس دا دوه قسمه دی نو وای فای کې کیبل ته ضرورت نه هغه سیګنال په ذریعه باندې تاسو سره کمپیوټر یو بل کمپیوټر یو دوه موبایل وغیرہ کنیکټ شي او ترو کیبل د کیبل په ذریعه کیبلینګ باندې کیږي نو کیبل موږ تاسو داسې د دوه کمپیوټر لپاره نه کارو هغه چې کوم دفتر کې سو افیس یې غواړو ټول یو بل سره کنیکټ شي او مصرف دې نه راځي بغیر له مصارفو نه دی دوی یو بل ته ډیټا لیږلی را لیږلی شي نو هلته کې بیا موږ تاسو نیټورک جوړو څه جوړو نیټورک ها نو دا چې نیټورک څنګه جوړیږي لوکل وغیرہ دې باندې به انشاءالله کنټرول پینل کې دلته نیټورک شیرینګ ان سنټر کې دې برخه کې به تاسو دې باندې کار کیږي فلحال صرف د دې لپاره چې دا نیټورک تاسو ته ډیفاین شي معرفي شي چې نیټورک څه ته ویل کیږي څو ډوله دی او هلته کې به تاسو ته دې باندې عملي انشاءالله کار وشي وای فای او لوکل دا دوه ډول نیټورک ته موږ تاسو لاسرسی لرو دا به انشاءالله زه تاسو ته جوړوم وروسته درسونو کې به تاسو ته راشي نو دا موږ تاسو د نیټورک باره کې څه ناڅه خبرې وي